اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پین پروګرام ته تیر راځم. تر کوم ځای رسولی پین پروګرام؟ ښه، راځو تر فایله پورې م رسولی و. که نو موږ هم مینو او وی مینو مکمله خلاصه کړې وه. اوس راځو په فایل نو باندې خبرې کوو. فایل نو کې اول چې د نیو لرو. مثال زه راځم دلته یو شی رسموم، نو دلته مې سرکل واخیستو او دلته مې رکټینګل هم واخیستو. په دوه شکل سره مې مثال مختلف شیان رسم کړو. اوس راځو که چېرته غواړئ چې د مکمل حذف کړي و نوې صفحه راسي، نو فایل به کلیک وکړئ. له فایل څخه وروسته نیو لرو. شارکټ څه ده؟ په دغه ګورې کارونه نه دی کړی شارکټ. سبا به دې ټولو کار کوي. صحیح سو مقصد ټول سبا حفظ دش کوړم. کار زیات وکړي، ډېر حفظ ضرورت نه، فقط کار وکړي بیا نه دش کېږي. ښه، نیو باندې کلیک وکړئ. نیو څخه وروسته تاسو دغه پیغام درکوي چې آیا غواړئ داسې وکړئ، کوم څه وکړئ، څه وکړئ، کوم نه کوم نه څه وکړئ. ډون څه باندې کلیک وکړئ. ګورئ یوه صفحه تاسو ته نوې خلاصه کړه. صحیح سو له هغه وروسته اوپن ده. اوپن څه کار کوي؟ که چېرته مثال غواړئ چې یو فایل را خلاص کړې، نو بیا به له اوپن څخه استفاده کوئ. مثال یو بل عکس ده، یا مثال یو بل شی ده، تا په مثال دلته په بل پروګرام کې جوړ کړی، غواړئ چې هغه دلته را خلاص کړئ، نو بیا به له اوپن نه استفاده کوئ. مثال ګوره تاسو دا کارخانګي مخکې کړې وه که نه وه کړې. اوس راځو دغه کومه کارخانګي کړې دا اوس دلته په دغو پروګرام کې را خلاص کړئ. کلیک وکړئ. له کلیک څخه وروسته ګوره هغه یې دلته را خلاصه کړه. صحیح سو ښه چای دې ایښي. د هغه وروسته بیا راځو دلته ګوره اوپن. راځو دی اوپن او دلته موږ ویلی چې له اوپن نه هم عکس دلته را خلاصولی سو او دلته له فیس فرام نه هم عکس را خلاصولی سو. د دې ترمنځ فرق څه ده؟ مثال اوس دغه عکس موږ را خلاص کړی، بیا راځي اوپن ته یو بل عکس را خلاصوي. دا د مثال نه ده خوښ. چیرې عکسونه؟ پکچر دلته ګوره ډاونلوډ کې وکړه. ډاکومنټ کې دی. اوس راځي دلته ګوره دغه فرس هوم ورک په دې کلیک وکړه. اوس ګوره هغه عکس څه سو؟ ولاړو دغه راغی. صحیح سو که غواړئ چې مثال نه دا عکس دی همې بل دی همې، نو بیا به راځئ دلته له فیس فرام نه به استفاده کوئ. یعنې له اوپن څخه موږ کولی شئ فقط یو عکس را خلاص کړو. صحیح سو له فیس فرام نه بیا کولی شئ څو عکسونه را خلاص کړئ. مثال فیس فرام ته ځم، دا عکس هم را خلاصوم. اوکې که اوس ګوره دا عکس هم را خلاصوم، نو دا دې ځای څه رقم که څه کوچنی که ګوره دا کوچنی. صحیح سو آفرین. او دلته مثال ګوره بیا فیس فرام ته ولاړ له فیس فرام څخه وروسته کله چې مثال راغلی ته دریم عکس هم را خلاصوم. ګوره دا دریم عکس اوس ډېر غټ ده، داسې کوچنی که دا عکس دې هم را خلاص کړو. صحیح سو له فیس فرام کولی شئ څو دانې عکسونه را خلاص کړو. سیو څه کار کوي؟ شارکټ څه ده؟ آفرین. او سیو از کنټرول څه کار کوي؟ سیو از آفرین. سیو په یو نوم ذخیره کول او سیو از په څو نومونو ذخیره کول. د سیو شارکټ کنټرول اس او د اف دلته چې د ګوره د سیو از شارکټ چې و په نورو پروګرامو کې نه معلومېده، لکه فینټو او هغه کې مثال ورفټ او نوټ پاډ کې. دلته چې د ګوره معلومېږي شارکټ اف 12 که سرچ کې درته وایي اف 12 بټن نه پېژنې کوم دی؟ آفرین. دغه سر کې ګوره د کیبورډ سر داسې نه چې مثال تاسو اف وکړئ بیا 12 وکړئ، نه دلته ګوره په دغه سر ته چې وګورئ اف 1 نه شروع تر اف 12 مثال الټ نیسو اف 4 پریس کوو نو کمپیوټر هم خاموشي کوي. صحیح سو نو دلته راځو له هغه وروسته پرنټ لرو. په پرنټ کې اول چې دا پرنټ باندې کلیک کوم که غواړئ چې مثال دا کوم شی تاسو پرنټ کړل دا پرنټ کې اول به تاسو راځي پرنټر به انتخابوئ. له کوم پرنټر پرنټ کوئ دلته به هغه پرنټر ورته انتخابوئ. آفرین. له هغه وروسته څو صفحې پرنټر وي دلته به ورته آل ټول انتخاب کې سلیکشن کوم ځای چې تا انتخاب کړی دا فقط هغه ځای درته پرنټوي. پیجز دلته بیا خپله ورته لیکئ. صحیح سو چې دا مکمل تکراري دي. صحیح سو کرنټ پیج کومه صفحه کې تاسو کلیک کړئ او دلته نمبر اف کافي څو کافي نه غواړئ او کالکولیټډ منظمې که غیر منظمې. صحیح سو دا هم کلوز عمل. هغه وروسته راځو دلته فرنټ ته له فرنټ څخه وروسته فیسیټاپ ته چې ولاړ شئ بیا هغه موضوعات دي. اول به راځئ صفحه به انتخابوئ کومه صفحه یې پورې هره یوه صفحه. صحیح سو بل راځو پورټریټ کې لنډسکیپ. اوس لنډسکیپ دلته تاسو د پورټریټ ګوره صفحه پورټریټ. صحیح سو بل چپ طرف نه څومره فاصله ولري چې د مثال یې د ګنډلو یا د استفلر کول لپاره. صحیح سو او یا هم له ښي طرف نه دلته ټاپ برسېره طرف نه بټن
لاندې طرف نه، په دې خو انشاءالله پوهېږئ کار یې کوم کوي تاسو کاروئ. بل دغه کوم شی چې موږ رسامي چې کړی دا اوس چیرې پرنټېږي؟ دا مکمله صفحه ده د صفحې په سر کې پرنټېږي. صحیح سو. که غواړئ چې نه دا د مابین ته راځي نو دا ورته انتخاب که هوریزنټل فقط افقي مابین ته راځي، ورته ورټیکل هم راسي. اوس هم ورټیکل مابین کې پرنټېږي هم هوریزنټل معلومیږي خو دلته درته. له هغه وروسته دلته ګوره لروسي مثال یوه صفحه د په څو صفحو کې پرنټ شي. اوس یوه لیکلې دلته هم یوه لیکل د یوې صفحې شی ده په یوه صفحه کې دې پرنټ شي. که ته وایې نه دا یوه صفحه خط مې لیکلی مثال یوه صفحه رسامي کړې دا یوه صفحه رسامي په څو صفحو کې راته پرنټ کړه؟ په 2 کې. اوس دلته نیمایي شوه که نه شوه؟ د دې یوې صفحې شی چې ده په څو صفحو کې به درته پرنټ کړی په 2 کې. او که چېرته بېرته ورته انتخاب کړي دلته چې نه یو ورته انتخاب کړه یو څخه وروسته بېرته یو راځي په یوه صفحه کې درته پرنټ راوي. صحیح سو. له هغه وروسته بیا پرنټ ته راځو. له پرنټ څخه پرنټ پریویو اول دلته پرنټ لرو چې وویل پیچ ټاپ هم اوس ویل او زوم ان نږدې کوي زوم اوټ او دغه وان پیچ تو پیج 2 صفحې پریویو شات او مخته ولرڅه دا مکمل دلته غیر فلزه موږ پور پټ کې کار کړی. صحیح سو. کلوز وته کلوز کا. له هغه وروسته راځم بیا فایل ته. له فایل څخه وروسته فرام سکنر کامله رو که چېرته مثال تاسو په خپل کمپیوټر کې کامره انسټال کړې وه او عکس غواړئ چې یو عکس واخلئ دلته یې استفاده کوئ نو داسې تقریبا کار نه کوي سمه کامره انسټال نه شي. صحیح سو. سین ان ایمیل که چېرته مثال غواړئ چې چاته په ایمیل کې ولګي نو په هغو حالت کې ستاسو انټرنیټ ولرئ او هم ایمیل جوړ شي. آوټلوک پروګرام هم باید ولرئ. د هغه وروسته سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند لرو. دا څه کار کوي؟ مثال دا کارخانګي تاسو کړی کنټرول اس کوم دا ذخیره سو. صحیح سو. دا ذخیره سو. اوس غواړئ دا په د ډیسکټاپ صفحه دلته ګوره. له هغه وروسته ګوره د ډیسکټاپ صفحه اوس ما دغه انتخاب کړی ځکه ستاسو درک اوس مثال نن څوم درسه که نه. اوس که چېرته مثال راسي دا کومه رسامي ما کړې دغه غواړئ چې په ډیسکټاپ صفحه راسي نو اول به تاسو دا ذخیره کوئ کنټرول اس مې کن دا یو ذخیره سوی فقط ور ذخیره سو. سیټ ا ډیسکټاپ بیکګراوند ته راسه. له هغه وروسته تاسو اول فیل درې اپشن راځي. فیل باندې چې کله کلیک وکړئ اوس راځم دغه باندې هم دا صفحه ګوره په ټوله صفحه باندې دا عکس راغلی که نه ده راغلی. او که چېرته وایئ چې نه په ټوله صفحه دې نه راځي بېرته فینټ فرګرام ته راسه. له هغه وروسته فایل ته له فایل څخه وروسته دلته ټیل ورته انتخاب کړه. ټیل دا بیا څو وارې درته تکراروي. اوس ګور راځم دا تقریبا 2 وارې 3 وارې تکرار کړی ځکه چې عکس ډېر غټ ده. که چېرته زه مثال راسم د عکس د یو څه کوچنی کړم مثال ګوره له وجې داسې ورته کوچنی کوم داسې په دغه شکل سره دومره عکس مې جوړ کړو. سیوې کله سیو څخه وروسته راسه دلته سیټ ډیسکټاپ بیکګراوند ته ټیل ته کله چې مثال ورته انتخاب کړو اوس راسه ګوره څو وارې تکرار کړی شپږ وارې تکرار کړی. نو د عکس چې څومره کوچنی یې هغومره زیات کاروي. که دلته دومره کوچنی ورته انتخاب کړي بیخي زیات وارې درته اخ کوي. صحیح سو. یا مثال تاسو داسې عکس جوړ کړئ لکه تذکرو کې استفاده کوي هغه هم زیات وار درته استفاده کوي. صحیح سو. او سنټر فقط مابین کړل دا ورته کنټرول زیډ کم او کنټرول سی وی کله غورسته بیا دلته راسه ګورته سنټر فقط مابین کړه تراوله. اوس راځو دلته فقط مابین سنټر کې درته راولي. صحیح سو. بیا راځم پرنټ دلته ګوره فینټ له فینټ څخه ورسته پراپرټیز لرو. پراپرټیز څه کار کوي؟ موږ دلته ګوره دا صفحه لرو. مثال راځم دا صفحه مې دومره کوچنۍ کړله یا راځو دلته خط کش دلته مکمل پراپرټیز یعنی راځي کلیک وکړه له غو څخه ورسته اول دغه خط کش د موږ اوس په چی برابر ده دلته په پکسل باندې برابر ده ورته نه د سانتي متر وی د هم انچ وی نو انچ ورته انتخاب کوو کې ګوره د انچ باندې تبدیل سو تبدیل نسو سانتي متر هم ورته انتخاب ولای شي دلته هر یو ستاسو ورته انتخاب ولای شي خو زیات د انچ او سانتي متر موږ زیات استفاده کوو. سو بل دغه رنگونه دا رنگونه د موږ دلته رنگونه استفاده کړو دا ساده په کوم شکل سره بلاک اند وایټ ورته انتخاب کا اوس وکې کا ګوره دا به ټول تور سپین سي کنه سپین دا هم دغه شکل سره غواړئ دا بیرته سم سي بیرته فایل ته راسه پراپرټیز ته راسه او دلته کلر ورته انتخاب کوو کې دا بیرته خپل حالت ته راځي دا نه راځي دا به کنټرول زیډ کې له کنټرول زیډ څخه ورسته دا به خپل حالت ته راځي. بل د صفحه سي د موږ ګور غټو کله دغه نقطو ته راځي دا کرسر په دغه شکل سره سي کلیک ونیسئ له ورسته د سکاش کا د صفحه ز غټه سو کنه سو غټه د دې طریقې هم کول د تر ټولو اسان ترینه طریقه ده او بل دلته پراپرټیز نه هم کول سو ویته وسمره د 4.0 لاس انچ ده دلته تاسو نه دغه 15 انچ کې هم مثال ورتنس د شپږ انچ کوي ته او هایت څومره د 3.15 د ترتنس د 15 کوي کې ګوره د صفحه غټه سو کنه سو غټه لیا غوره سه بیا راځم اباوت پین د فین فړه معلومات او ایگزیټ وتل دي څو طریقو سره له پروګرام وتلای شو په
ښه آفرین. یوه طریقه یې له کلوز څخه د کلوز باندې کلیک وکړه، ګوره تاسو دا پیغام درکوي. بله به راسې دلته فایل باندې کلیک وکړه اکزیټ. درېیمه الټ F4 الټ F4 هم کله چې په کمپیوټر په خاموش کېږي هم او دلته دغه یو پروګرام نه هم کولی شي پوځي. صحیح شو. نو که ډونټ سیو باندې کلیک وکړئ د هغه وروسته دغه بندېږي. سر خو خلاص انشاءالله. انشاءالله راتلونکي یو څو طریقې نورې هم دي هغه هم انشاءالله درته وایم. که اوس درته وایم ښه. له هغه وروسته ګوره دا مکمل د موږه فینټ پروګرام. صحیح شو. نو دغه د پروګرام د بندولو طریقې وي او مکمله فایل مې نو. خو راځه اوس بیا یو تخنیکي فاد د تخنیک باندې درته وایم. مثال راځو تاسو داسې یو د ریکټینګل راواخلئ، داسې رسم کوئ. مثال دلته مې هم یو رسم کو، د هغه وروسته مثال راځم دلته مې هم داسې شکل سره یو رسم کو او دلته مې هم رسم کو، دلته هم مثال راځم او دلته مې هم رسم کو. صحیح شو. اوس دې ته جدا جدا رنګونه تاسو ورکړئ. مثال دغه فیلوت کلر مې راواخیستو، دې ته مثال تور ورکومه، دا یو چې د سپین پرېږدمه، دا بل ته چې مثال دا سور رنګ ورکومه، بل ته چې د دغه رنګ ورکومه، له هغه وروسته مثال ګوره دا رنګ ورکومه او دې څخه وروسته راځم دغه بل هم په دغه جګري رنګ ورکومه. اوس د تور ضد کوم یو رنګ ده؟ سپین ده. د سپین ضد کوم یو ده؟ تور ده. نو د سور ضد کوم یو ده؟ نه پیږئ که نه. نو اوس که غواړئ چې دا کوم رنګونه تاسو دلته راوړئ د دې ضد رنګونه پیدا کړئ. دغه ټول پیږي چې تور ضد سپین ده، د سپین تور ده. نو تاسو به راځئ سلیکټ به انتخاب کړئ، دا به ټول انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړو اوس به راسئ په دا انتخاب سوي چې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک او لیفت کلیک خو پیژنئ انشاءالله. کله چې رایټ کلیک وګورئ کټ کافي فیس دا مکمل موضوعات موږ ویلي دي. په اخر کې د انورټ کلر په نامه یو اپشن لرو، په دې به کلیک وکړئ. تورې څنګه کو؟ سپینې څنګه کو؟ دغه جګري دا نور ته تاسو خپله سوچ وکړئ څنګه و. دغه شاوخوا تور چې ده دا په کوم شکل سره و؟ دغه آوټلاین څنګه ول؟ تور و سپین سوه. بیرته به دې رایټ کلیک وسي نه بیرته خپل حالت یې د دغو رنګو بیرته ضد راته پیدا کړه. بیا کلیک وکړئ بیرته به خپل حالت ته سره هم خلاص و. دغه فقط یو تخنیک مشکل خو نشته ته پیجه بس ده. نو دا د نن ورځې درس د فینټ پروګرام درس مکمل د فینټ پروګرام درس و. صحیح سو. نو سبا ته ان شاء الله بل یو پروګرام ده د نوټ فټ په نامه ډیر ساده پروګرام ده. په یو به ګاپیغو کې به وایرسونه چلو. تر دې مشکل نشته. کوم سوال پوښتنه نه لرئ نو دا د نن ورځې درس تر بیا